څلور کاله وشول چې د شغلې دوی کډه زموږ د کور خواته راغلې ده. شغله د خپل ورور په بدل کې په 15 کلنۍ کې واده شوې وه، خو د خپل خاوند څېره یې وروسته له 14 کلونو ولیدله، خو په لومړي او وروستي ځل. شغله د پښتنې هډ له امله په ونه لوړه، خو د وجود له مخې داسې ښکارېده چې 2 کیلو غوښه هم په وجود نه درلودله. ما به ورسره ټوکې کولې چې ولې داسې کمزورې او خواره یې؟ هغه به مسکه شوله، سترګې به یې ځمکې ته ټیټې کړې، زیاته به یې کړه: دا خو مې زړه دی چې لا ټینګ دی، دا خو مې زړه دی چې لا ټینګ دی، دومره غمونه دریابونه وچوینه. الله دې سور کافر هم چاته نه په تمه کوي. ته پوهیږې چې انتظار څومره سخت دی؟ انتظار د وجود وینې څښي، د سر له مغزو دې خلاصوي، د سترګو دید در نه اخلي، خوبونه دې تختوي، قرار او سکون در نه اخلي. ان که ووایم چې د ذایقې له حسه دې هم بې برخې کولی شي، غلطه به نه و. په ټوله کې له انسانه لیونی جوړوي. ما پوره 14 کاله د هغه په تمه د وجود سره سره د ژوند خواږه او سکون بایلودل، خو هغه یو ځل هم ما سره په ټلیفون د خبرو کولو لپاره تیار نه شو. پوهیږې مشر کاکانې به مې تل راته دا ویل چې لورې صبر کوه، د صبر میوه خوږه وي. هغې هم زما په څېر له نیمایي ډېر عمر په انتظار کې تیر کړی و، خو زما په څېر یې خاوند ورسره ظلم نه و کړی، په اوږده انتظار یې نه وه پرېښې. شاعرې زړه مې نور چوي، آه خدایه نوره مې څومره ازمایې. اسمانه کړنګ وهه راپرېوځه، اسمانه کړنګ وهه راپرېوځه، په ما دورانه چې په ټولو ورانه شینه. شاعرې ما له په سمه توګه د پیغلتوب په درشل قدم نه و ایښی چې د پلار په خوښه او زما له خبرولو پرته مې د ورور په بدل کې د پلار لرې خپلوانو کره واده شوه. ته پوهیږې زما نیکه یې د شاهدانو په شتون کې په انلاین بڼه وتړله. ما د داسې یو کس لپاره هو ویل چې نه مې مخکې لیدلی و او نه یې اوس د لیدلو کومه هیله لرم. ما ډېر وژړل، د مور او پلار پښې مې ونیولې چې مه کوئ، تاسې څنګه کولی شئ چې خپل اولاد خپله د زړه ټوټه د اور داسې یوې کندې ته ور وغورځوئ چې انګار یې مړه کېدل نه لري او لمبې یې سړېدل نه لري. خدای بخلي مور مې یوازې ژړل، هیڅ یې نه ویل. شاعرې داسې نه وه چې زه مې په مور ګرانه نه وم، زه په ټولو ګرانه وم، په پلار مې هم ګرانه وم، خو هغه غلې شوله. ما ورته وویل خو څه؟ له سترګو یې غټې غټې اوښکې څڅېدلې، د وجود له کمزورۍ نوره سمه نه شوه کېناستلی. لاس یې زما په ولي کېښود او شاته دیوال ته تکیه شوله. ویې ویل خدا چې زوی د پلار مټې او د ملا تیر وي، زوی د مور او پلار د بوډاتوب پر مهال د هغوی سرپناه وي، او لور هغوی د زوی لپاره هر څه کولی شول. شاعرې آه زما ګرانه پلاره، مینه در سره لرم، الله دې تا ته ستا هغه دنیا ښکلې کړي، الله دې درنه راضي شي. زما ګرانه پلاره زه له تا هېڅ ګیله نه کوم، دا به زما نصیب و. شغلې نو مور یعنې خواښې دې هېڅ نه وایي؟ هغه خپل زوی ته نه وایي چې کور ته راشه او یو څوک دې د راتلو لارې څاري. شاعرې تا نه دي اورېدلي پښتانه وایي چې خوار په هندوستان هم خوار وي. نوره مې هسې هم هیلې ترې شلېدلې، خو پوهیږې یو څه چې ډېره مې ځوروي هغه زما باور و. ما 10 کاله په دې خوشباورۍ تیر کړل چې هغه یو انسان دی او د بل انسان حالت درکولی شي. که نن نه وي سبا، او که سبا نه وي بل سبا، هغه به هرومرو راځي. ما به تل ځان ته همدا ویل چې خدای به مې ورک لالی پیدا کړي، خدای به مې ورک لالی پیدا کړي، یو کال به نور یوسم د خلکو پیغورونه. شاعرې ما به د عمر تر پایه پورې د هغه انتظار کړی وای، زه نه ستړی کېدلم. ما په دې انتظار کې که ډېر څه له لاسه ورکړي دي، خو ډېر څه مې ترلاسه کړل: صبر، حوصله، د خلکو خبرې اورېدل او نور ډېر. د شغلې له خولې او پزې وینې بهېدلې، چیغه مې کړه چې دا ولې؟ لاس یې راته پورته کړ: مطلب څه خبره نشته، ارامه اوسه. هغې ویل دا 3 کاله وشول چې همداسې کېږي. هغې ویل شاعرې ما اورېدلي چې که یو څوک وینه وګرځوي تر ډېره ژوندی نه پاتې کېږي، خو زما دا بدمرغه روح هم لکه چې دې وجود کې خوښ دی او وتلو ته هېڅ کومه لیوالتیا نه لري. تا خو کتابونه لوستلي که نه؟ ته ووایه زما په ډول خلک تر کومه ژوندي پاتې کېږي؟ شغلې دا ته څه وایې ها؟ په تا هېڅ هم نه کېږي خورې، زه خو یم، زه به دې خوښې ته ووایم چې تا یو ډاکټر ته بوځي او ته به ښه شې، اندېښنه مه کوه.
شاعرې له ژوند د شکایت کول ښه نه وي، خو 3 کاله وړاندې چې ما کله په خپلو غوږونو واورېدل چې هغه په بهر ملک کې واده کړی، لکه لیونی داسې شوم. زما د انسانیت له نومه کرکه وشوه. زه پوهیږم شاعرې چې د هغه زه خوښه نه وم. هغه په بهر ملک کې ژوند کړی، د خپلې سویې سره برابره یوه د ژوند ملګرې به ځان ته غواړي. په ما بې سوادې او ناپوهې به یې څه کړي وای؟ خو ته په دې کې زما ګناه راوښیه. شاعرې ما څه کړي؟ ما هم نه غوښتل چې زه دې په هغه ګرانه واوسمه. هغه دې زما د خوشحالولو لپاره کوم څه وکړي، خو دوی کې زما څه قصور و؟ آیا زه په خپله خوښه د هغه کور ته راغلی یم؟ آیا هغه ما لیدلی و؟ آیا له ما نه دا پوښتنه شوې وه چې په بهر ملک کې د انسان په نوم چې کوم بېدرکه او خپل چاری کالبوت اوسیږي، ته ورسره د ژوند تېرولو کومه لیوالتیا لرې؟ نه که نه، نو بیا ولې؟ خو انسان یو ځل د کوم پردي کس لپاره هم دومره کولی شي چې د دروغو دلاسه ورکړي، د ژوند د تېرولو لپاره یوه هیله ورکړي، او بیا زه د هغه په نوم ناسته وم. ما خپله ځواني او عمر هغه ته وقف کړي وو، خو هغه یو تش کالبوت دی، نه درک نه صله رحمي لري او نه د خپلوۍ په نوم کوم څه پیژني. هو، هغه اولادونه هم لري. د رڼاګانو په ښار کې ورک هغه نیکمرغه انسان په دې نه پوهیږي چې ما یې په تمه څه ونه زغمل. شاعرې خلک خو وایي چې د یاسین شریف په لوستلو او د نیمې شپې د تهجدو په کولو هره هیله پوره کیږي. ما 10 کاله د نیمې شپې تهجد وکړ، په پټه مې روژې ونیولې، خو د عرش مالک ته به دا منظوره نه وه، یا د هغه د راتللو سوال به ډېره غټه خبره وه، نه پوهېږم. زما خوږې خورې، شغلې پرېږده، نور هغه نور ستا د معصوم اوښکو ارزښت نه لري. هیله کوم خوله او پزه دې ومینځه، نور مه ژاړه، هیله کوم. شاعرې زما یوازینی ارمان چې په زړه کې مې و، هغه مې ښخ کړ. همغه ورځ چې پوهه شوم واده یې کړی، خوشحاله ژوند لري. شغلې وینه ګرځوله، ان تر دې چې له پوزې او سترګو به یې هم وینه راوتله، خو هغې هیڅ نه ویل، غلې وه، خاموشه وه، خو په زړه کې اور بل و. د بېکسۍ او د یو چا له بېغورۍ ډېره کړېدله. 3 شپې مخکې په کور کې شور ماشور جوړ شو، چیغه او واویلا ګډه شوله. د ټولې کوڅې خلک خبر شول چې شغله بېهوشه شوې او روغتون کې بستر کړې ده. د شغلې هغه آخرینی مجلس او وروستۍ خبرې ولې چې ماته یې د زړه له درده وکړې. شغلې په داسې حال کې خپل روح د کائناتو خالق ته وسپاره چې د بستر خونې په دروازه کې د 14 کالو یوازینۍ هیله او د امیدونو غر ولاړ و. خو د شغلې په ښکلو او غټو سترګو کې دومره قدرت او طاقت نه و چې په سم ډول هغه کس ته کتلی وای چې 14 کاله په جدایي کې لکه شمع ویلې شوې وه. هغه بدمرغه انسان یې مور قسمي کړی و چې په دې اخر وخت کې د شغلې لیدو ته راشي، خو هغه ډیر ناوخته راورسېده. ته چې زما په حال خبرېږې، په ما به سختو د ژوند څه کړي وینه. د لیونۍ په زړه به څه و، وروستي دیدن کې کاږه راوکاتنه. د مرګ او ژوند پته دې نشته، په خوب کې راشه راته ووایه حالونه. ماته بایللی یار رایاد شو، ځکه مې غبرګې اوښکې نن پر مخ راځینه. ارمان به وکړې وخت به تیر وي، هر څه به ډیر وي، زه به تورې خاورې یمه. خدای دې ژوندی له ملکه ورک کړه، چې انتظار دې تر مرګي پورې کومه. لکه بېروحه وجود داسې د چا تصویر ته تماشه ولاړه یمه.